بسم الله الرحمن الرحیم. سبقت الله خان سلام علیکم. علیکم السلام. بابا بخیر، سلامت بخیر. من شکر خوب هستم. شاید بیشتر خوش آمدیم. نه تشکر. من خودم شخصا تلفن کردم که از قهرمانی دری که انتحاری را از پای در آوردی تشکر کنم و تمام همکارا را هدایت دادیم رسیدگی برای توجه عاجل داشته باش. بازم از قهرمانیت، از تعهدت به این خاک، به مردمت و از شجاعتت من تشکر میکنم. سلام علیکم مدینه خوری. السلام علیکم. رئیس جمهور خاصه خیریت طبیعت نو کړی؟ په خیر اوسئ. ستونزې م رافع سوې که نه؟ جناب رئیس جمهور چاته په د موین صاحب تاسو چې کله کاکتلارې موین صاحب نگراني قومندانۍ ته راغی د وناسب لپاره ونه خو وناسب او ته تدفي وځړولې او نو باقي اسناد ځان سره واغستل مرکز ته یوړل. د کودکستان په برخه کې کودکستان افتتاح کو. د جناب رئیس جمهور او د پولیسو خزینه تاسو خاصه توجه غواړو چې په دې سخت شرایطو کې خزینه ودا همت کړی چې دې میدان ته راغلي دي، نو تاسو توجه غواړو. ضرور دا معقوله ده. ضرور په عاجل توګه به توجه وشي. سلام علیکم. السلام علیکم. د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس او د افغانستان د مسلحو قواو سرعلا قماندان دفتر صاحب محمد اشرف غني امر رئیس جمهور. بسم الله الرحمن الرحیم. و علیکم السلام. ما غوښتل چې اول درنه مننه وکړم. تاسو ټول بریدمنان پیږئ چې ما باندې زښت ډېر ګران یې. همیشه در سره غږېدلی یم او همیشه تاسو وړاندیزو ته توجه کړې. دویمه خاصه قطعه ډېره مهمه قطعه ده. نو ما غوښتل له تا نه واورم چې اول صف کې وضعیت هم څنګه ده، کوم وړاندیز لرې، ما ته څه پیام لرې. سلامات اوسئ رئیس جمهور. ژوندی اوسئ. مننه له تا نه کوو چې زموږ پوښتنه کوې. فعلا انشاءالله په قیصار کې وضعیت نورماله دی، کوم خاص خبره نشته. همدغه ځوانان، همدغه قهرمانان چې انشاءالله ژوندي وي دا وطن به ساتي. تر څو بدن کې یو ساعت وینې وي، د دې پورې له دې تربیدلې وطن نه به موږ دفاع کوو او وخت دا چې جواب رئیس جمهور دغه وطن د چا په خیراتو کې پام نه دی کړی، همدغه ځوانان چې ژوندي وي انشاءالله دغه وطن به ساتي. خدای مو ساته. تاسو ایمار سلامونه ټول سربازانو ته، ټول بریدمنانو ته او ټول افسرانو ته دې ولېږه. خدای دې نیکمرغه ساته. په خیر اوسئ.